هند نن ورځ بیا ټول افغانان خوشحاله کړل. هند نن ورځ افغانستان سره تازه سوه کړل. دلته یې ویډیو کې را سره ټول جزئیات کتلی شئ. خو که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ، وخت مو بخیر. هند له افغانستان سره د 50,000 ټنه غنمو مرسته کوي. د یو شمېر هندي رسنیو په حواله ټاکل شوې ده چې هند په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته زرګونه ټنه غنم صادر کړي. د دغې رسنیو د معلوماتو له مخې ټاکل شوې ده هند افغانستان ته شاوخوا 50,000 ټنه غنم صادر کړي. په ورته وخت د هند د کرنې او مالدارۍ وزیر په یوه ټویټ کې ویلي چې افغانستان او لبنان ته به د ډیپلوماټیکو اړیکو پر بنسټ غنم واستوي. دا په داسې حال کې ده چې د کرونا وبا په خپرېدو سره له نړۍ سربېره افغانستان هم له اقتصادي اړخه په میلیونونو ډالره زیان ولیده چې د حالات په بازار باندې هم ژوره اغېز شیندلی. د هېواد د اقتصاد وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې د خوراکي او لومړنیو ارتزاقي توکو په بیو کې تر اوسه 20% لوړوالی راغلی چې دې حالات د خلکو ژوند د بېوزلۍ او فقر په لور بیولی. تېره اونۍ کې له عربي متحده اماراتو، چین او ازبکستان څخه هم افغانستان ته د مرستې راغلې وې. دغو هېوادونو له افغانستان سره د کرونا وایرس پر وړاندې مبارزه او نورو بشردوستانه مرستو پر دوام ټینګار کړی و. د ازبکستان له مرستې را رسېدو سره سم په کابل کې د ده هېواد سفیر ویلي و چې هېواد به یې له افغانستان سره خپلو بشردوستانه مرستو ته دوام ورکوي. موده مخکې د هند لومړي وزیر نریندرا مودي هم د کرونا پر وړاندې د سیاسي هیوادونو په همغږۍ او د فقر په له منځه وړلو ټینګار کړی و. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په خپل تازه بیان کې ویلي چې له چین څخه د تازه روغتیایي توکو د پیرلو او راواردولو په پار له د هېواد سره خبرې کړي. په دې توکو کې به د کرونا ضد طبي او حفاظتي وسایلو سربېره د دغې ناروغۍ د تشخیص آلې هم وي. نوموړي په چین کې د افغانستان سفیر ته لارښوونه کړې چې د دې هېواد څخه د یادو شویو توکو په اخیستلو او راواردولو کې لاس په کار شي. کرونا اوس مهال د ټولې نړۍ لپاره په لوی سرخوږي اوښتې او ټولې چارې درولې دي. تېره ورځ د روغتیا نړیوال سازمان له نړیوالو وغوښتل چې په خپلو هېوادونو کې د کرونا پر وړاندې محدودیتونه نور هم وغځوي. په افغانستان کې د کرونا 34 نورې مثبتې پیښې هم ثبت شوې چې دې سره د کرونا مجموعي پیښې 555 ته لوړې شوې. د هند د کرنې وزیر په خپل پیغام کې وایي چې د مرستو په لړ کې به افغانستان ته د 50,000 ټنه غنم لیږي. په ورته وخت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د دغو غنمو د چټک لیږد او د ټرانزیټ د اسانتیاوو لپاره لاس په کار شوي دي او د هند، د ایران او افغانستان سفیرانو ته یې ویلي چې په چابهار بندر کې د دغو مرستو د راواردولو لپاره خپل همکاران ادا کړي. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې ولرئ.